هغه کارونه چې مخکې له 30 کلنۍ بعد هغه تاسو ترسره کړئ. مخکې له دې چې 30 کلنه شي دا کارونه ترسره کړه. لومړی باید دا ووایم چې هغه کسان چې په ژوند کې مسیر یې غلط کړی دی یا یو ښه مسیر موندلی دی هغوی له 30 کلنۍ څخه عموما مخکې دغه پرېکړه کړې وي. له 20 کلنۍ څخه تر 30 کلنۍ پورې دغه لسیزه چې ده زموږ په ژوند کې تر ټولو ډېر اغېز لرونکې یا ډېر اغېزناکه لسیزه ده. نو موږ باید په دغه لسیزه کې بعضې کارونه ترسره کړو چې هغه زموږ د راتلونکي ژوند مسیر په بشپړ ډول تغییروي. که چیرې موږ بریالي کسان وګورو یا هغه کسان د بېلګې په توګه چې مسیر یې غلط کړی دی، بېلګې په توګه یو معتاد کس تاسو وګورئ عموما په 20 کلنۍ کې نه تر 30 کلنۍ پورې به د دغه پرېکړه کړې وي. که چیرې وګورو یو کس یو ښه کاروبار لري، بزنس لري، عموما قوي بزنسونه په همدغه لسیزه کې رامنځته کېږي. که چیرې یو کس وګوري چې ډېرې وړتیاوې لري، یو ښه ورزشکار وي یا په نورو برخو کې ښه ځلیږي، عموما د 20 کلنۍ څخه تر 30 کلنۍ پورې دوی دغه مسیر په ښه بڼه تېر کړی وي. لومړی راځم دې ته چې موږ به د 30 کلونو څخه مخکې کوم کارونه ترسره کړو. اول کار چې تاسو ترسره کوئ دا دی چې بنسټیز درسونه که په دیني برخه کې وي هغه که په نورو برخو کې وي هغه تاسو ټول زده کړئ. د بېلګې په توګه په دیني برخه کې بنسټیز درسونه ته دا دی چې تاسو قرآن کریم زده کړئ، تاسو تجوید زده کړئ، تاسو فقه زده کړئ، تاسو تفسیر زده کړئ، تاسو خپله عقیده سمه جوړه کړئ، خپل خدای سم وپېژنئ او په دغه دین باندې سم روان شئ. کله چې ته په خپل دین کې سم روان وي الله تعالی تاسو سره دی. دویم کار چې تاسو باید ترسره کړئ هغه دا دی چې تاسو خپل زده کړې تکمیل کړئ، خپل پوهه او علم په یوه برخه کې تاسو زده کړئ، یو تخصص تاسو پیدا کړئ. په یوه برخه کې ته تخصص پیدا کړه، په یوه برخه کې زده کړې ته تکمیل کړه. دریم کار چې تاسو ترسره کوئ هغه دا دی چې تاسو خپلې وړتیاوې مهارتونه زده کړئ. مهارتونه دا معنی چې تاسو ژبې زده کړئ، مختلف مثلا انګلیسي ژبه زده کړئ، عربي ژبه زده کړئ یا نورې ژبې چې تاسو پوهیږئ چې تاسو د پرمختګ لامل کیږي هغه تاسو زده کړئ. یا مثلا کمپیوټر زده کړئ، د کمپیوټر مختلف پروګرامونه دي هغه زده کړئ. دا د دې لامل کیږي چې تاسو په خپل کاروبار کې په راتلونکي کې په خپل ژوند کې په مختلفو برخو کې وړتیاوې ولرئ او په مختلفو برخو کې وکولی شئ چې کار ترسره کړئ. څلورم کار چې تاسو ترسره کوئ دا دی چې تاسو یو بزنس یا یو کاروبار په دغه برخه کې پیل کړئ، په دغه لسیزه کې تاسو پیل کړئ، د 20 کلنۍ څخه عموما تر 30 کلنۍ پورې. کله چې تاسو په دغه وخت کې کاروبار پیلوئ ممکن تاسو د ماتې سره مخامخ شئ، ممکن تاسو وړتیاوې کمې وي، خو تاسو ته 30 کلنۍ پورې که چیرې یو برانډ رامنځته کوئ، یو بزنس رامنځته کوئ او تجربه په بشپړ ډول تاسو ترلاسه کړئ، 30مه لسیزه، 40مه لسیزه او د هغې څخه وروسته به تاسو ژوند ډېر ښه مخته روان وي او مختلف بزنسونه او قوي کاروبارونه به رامنځته کړئ. پنځم کار چې تاسو ترسره کوئ هغه دا دی چې تاسو باید اړیکې رامنځته کړئ، غوره ملګري پیدا کړئ په دغه وخت کې. عموما ښه ملګري چې موږ لرو هغه ملګري چې زموږ لپاره ډېر وفادار وي په همدغه وخت کې را پیدا کیږي. عموما په پوهنتون کې، په ښوونځي کې، په هغه ځای کې چې موږ زده کړې ترسره کوو، په هغه ځای کې چې موږ کاروبار او بزنس کوو، د ښو اړیکو په لټه کې اوسئ. کوښښ وکړئ داسې ملګري پیدا کړئ چې هغه تاسو په ژوند کې د مثبت بدلون لامل کیږي، تاسو د پرمختګ لامل کیږي. شپږم کار چې تاسو باید ترسره کوئ هغه دا دی چې تاسو سفر وکړئ، مختلف ځایونه وګورئ، مختلف فکرونه مطالعه کړئ، مختلف کلتورونه وپېژنئ، مختلف فرهنګونه وپېژنئ. که چیرې تاسو هر څومره مختلف ځایونه وګورئ، مختلف سفرونه ترسره کړئ، همدومره مو د ذهن دایره پراخیږي، همدومره ښه تصمیم د خپل ځان لپاره نیولی شئ. اووم کار چې تاسو ترسره کوئ هغه ورزش کول دي. خپل صحت ته حتما باید پاملرنه وکړئ. سالم عقل په سالم بدن کې دی. دې ته مو باید حتما پام وي چې خپل صحت ته، خپل ورزش ته په دغه لسیزه کې یا په دغه وخت کې حتما وخت ورکړئ. په هره برخه کې چې تاسو غواړئ یوه ورزشي رشته تعقیب کړئ او خپل ځان په دغه برخه کې ورسوئ.